يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ای مردم، نعمت خدا را بر خودتان یاد کنید. آیا جز خدا آفریننده هست که از آسمان و زمین شما را روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست. پس چگونه از حق منصرفتان می کنند؟ در دنیای مادی که ما زندگی می کنیم، یکی از دغدغه‌های زندگی انسانی تأمین معاش و تحصیل رزق است. طوری که تاریخ گواه است حتی جنبش‌ها، انقلاب‌های کارگری و یا سرمایه‌داری بر اساس این دغدغه‌ها صورت گرفته است و در سطح اجتماعی نیز این مورد اکثراً از حد طبیعی خود خارج شده و تشویش و نگرانی‌های فزاینده فکر و روان انسان‌ها را در پی گرفته است. حتی گاهی موجب رفتارهای خارج از عرف و قانون چون سرقت، تزویر و تقلب در طلب روزی گردیده و گاه سلامت روان انسانها را با مخاطره مواجه کرده و موجب افسردگی و پژمردگی آنان می شود. از آنجا که اسلام آیین جامع بوده و دارای جهانبینی خاص منحصر به فرد خودش می باشد، برای تأمین سعادت زندگی انسانها برنامه‌های مؤثر و راهکارهای جامعی دارد. برخورداری از جهانبینی اسلامی در روزی رسانی الهی راهکارهای تأثیرگذاری برای دستیابی به سلامت روانی در مسئله رزق و روزی دارد. بهتر است تا نخست تعریف از رزق مطابق به نرم‌های اسلامی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رزق په معنا د اعطا سره راځي، په معنا د ورکړې سره، چې دا د خدای جل جلاله له طرفه انسان ته یو ورکړه او عطا ده. دا رزق یوازې خوراک او څښاک نه دی. رزق زما او ستا صحت، رزق د دنیا او د آخرت، رزق زما او ستا کور، زما او ستا اولاد، زما او ستا ژوند، زما او ستا باندې چې په دې دنیا کې څومره نعمتونه شوي، دا ټول د الله جل جلاله له طرفه انسان ته یو عطا او ورکړه ده. اگر که نن عصر کې ځینې خلک رزق یوازې خوراک او څښاک ته وایي، خو په حقیقت کې د خدای جل جلاله له طرفه دغه کومه اعطا چې بنده ته شوې ده، بلکې دنیا په سر چې څه موجودات دي دا ټول الله جل جلاله د انسان د انسان د خوالي، د انسان د ژوند، د انسان د جوړښت لپاره پیدا کړي. الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې څه شی په دې ځمکو اسمانونو کې پیدا دي انسان د ستا د فایدې لپاره پیدا دي. در جهانبینی اسلامی رزق به بخش‌های مختلف تقسیم گردیده است. رزق معنوی، رزق مادی و همچنان رزق دنیوی و رزق آخروی. در قرآن عظیم الشان بیشتر از 120 بار به موضوع رزق به اشکال گوناگون آن پرداخته شده است و آیه های متبرک زیادی از قرآن عظیم الشان در این مورد به وضاحت وجود دارد که بیانگری این ابعاد است. الله ذوالجلال می فرماید، ترجمه: و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر این که روزی او بر خداست و او قرارگاه واقعی و جایگاه موقت آنان را می داند. همه در کتاب روشن ثبت است. رزق و یا معادل آن روزی به ابعاد گسترده معنا و استفاده شده است. در کل یعنی به تمام نیازمندی های انسانی که در این دنیا به آن نیاز و ضرورت دارد. و الله ذوالجلال هدف خلقت از مخلوقات خیش را در آیه متبرکه چنین فرموده است. ترجمه: و جن و انس را نیافریدیم مگر برای آن که مرا عبادت کنند. و باز هم الله ذوالجلال در بخش دیگر از قرآن عظیم الشان فرموده است. ترجمه:
فرزندانتان را از بیم تنگ دستی نکشید. ما به آنان و شما روزی می دهیم. یقینا کشتن آنان گناه بس بزرگ است. در تمام این آیه های مبارک قرآن انسان مومن و مسلمان متیقن به این می گردد که رزق و روزی انسانها در جهانبینی اسلامی از جانب پروردگار عالمیان تعیین و مقدر گردیده است. پس سوالی که فطرت بشری در ذهن و ضمیرش خطور می کند این است که پس مسئولیت یک انسان در زندگانی و حیات اجتماعی این جهان چیست؟ د مؤمن مسلمان اصلی د پیدایش هدف د الله جل جلاله اطاعت و بندگی ده. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه دي پیدا کړي پیران او انسانان مگر د عبادت دپاره. خو یو مسلمان که خوب کوي دا په سنت طریقه وشي، د الله تبارک وتعالی چې کوم احکام دي هغه پوره کی، بیا د هغې نه پس د خپل راحت وکړي، دا ورته په عبادت کې حسابي. که یو سړی تجارت او کاروبار کوي، دکانداری کوي یا په یو ځای کې نوکري کوي، دی په حقیقت کې هغه حق ادا کی، هغه کوم څه چې د ده په اوږو باندې و، کوم مسؤلیت چې د ده هغه ادا که، دی د الله تبارک وتعالی عبادت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د هغه تجار کسبګر په باره کې فرمایي چې هغه ریښتونی د حشر به د انبیاو سره کیږي. یعنی یوازې دا نه ده چې یو سړی دی فقط هغه د روزي پسې ولګېږي، د الله عبادت او بندګي دې پرېږدي، یا داسې هم نه ده چې ته فقط عبادت کوه هیڅ د روزي ته ذمهوار نه یې. د الله عبادت به کوي، د هغې نه وروسته روزي به هم ګټي. الله ذوالجلال در رابطه به مسئولیت‌های انسانی و اجتماعی یا دنیوی چنین می‌فرماید. ترجمه آیه: آیا پنداشتید که شما را بیهوده و عبث آفریدیم و این که به سوی ما بازگردانیده نمی شوید؟ پس بر اساس این آیت‌های مبارکه هدف از خلقت انسان در این زمین خیلی بزرگتر و مهمتر و ارزشمندتر از بخش مادی آن است. انسان مسلمان نظر به جهانبینی و عقیده اسلامی در حالی که تاج خلیفت الله و کرامت را بر سر دارد، یکی از مسئولیت‌های بزرگش آبادانی این جهان و کره خاکی، تأمین عدالت و برپا داشتن حکم الله است. در فلسفه اسلامی انسان مؤمن در پرتو عقیده اسلامی طور تربیت و آماده می گردد که جهان را به نفع مادی و شخصی خیش به آتش نکشیده، بلکه نفس خیش را در پرتو نور قرآن مهار می نماید. د اسلام مبارک دین چې کله په دنیا کې رائج شه، که موږ او تاسې لږ مخکې لاړ شو له دې نه چې څه وحشت و، دهشت و، د انسانانو قتل عام و، حتی زنانو ته خو بیخي د انسان په سترګه نه کتل کېدل، د یو زناور په حیثیت د هغې ته سره ژوند کېده. نو اسلام د ژوند په اړه باندې هر چا ته خپل حق ورک، حتی مسلمانان خو پرېږده، الله تبارک وتعالی مؤمنانو ته دا امر وکړه چې د کفارو زنانه او سپین ږیري ماشومان به تاسو نه وژنئ. اسلام په کور کې د پلار حق، د مور حق، د زوی حق، دا هر څه معلوم کړ. اسلام د الله جل جلاله هغه احکام چې د الله تبارک وتعالی له طرفه د انسانیت د فایدې دپاره رالیږل شوي وو، هغه احکام یې موږ ته واضح کړ. اسلام زما او ستا هغه ابدي ژوند ښایسته کړ. دا سمه ده چې په دنیا کې به د چې یو چا ژوند په یو څه معنا سره جوړ وي، خو هیڅ کله به د انسان د راحت او سکون اطمینان حاصل نه کړي، ځکه دا د خدای تعالی یو داسې نعمتونه دي چې دا د اسلام په مبارک دین سره انسان ته حاصلېږي. که موږ او تاسې فکر وکړو د نړۍ په سر باندې ډېری مالداره خلک شته، ښه موټرې لري، ښه کور لري، ښه اولادونه لري، ښه سره سپین لري، ښه تجارت لري، خو د خپل ځان پورې پتنګ دي، حتی ځان وژنه هغوی کوي.
اسلام هغه غریب سړی چې یو وخت وخوري بل وخت نشته، اسلام داسې مبارک دین دی چې هغه په آرامه سره خوب کوي، د خوب ګولۍ نه خوري. یعنی اسلام هم د دنیا او هم د آخرت حقوق د انسان ساتلی او محفوظ کړي او ورکړي دي. داسې یو مبارک دین دی که موږ دا ټول عمر د اسلام په تعریف لګیا شو لکه ټوله دنیا علما لګیا دي، دا خلاصیږي نه. انسان مؤمن از آن جایی که تقسیم روزی را از مقدرات و تقدیر الهی دانسته، از تخاصم و تملک بر اموال دیگران خودداری نموده و مطابق عقیده و دستورات قرآنی به قضای الهی تسلیم می باشد. فلسفه روزی در باور و عقیده یک مسلمان: اول، یکسان نبودن مقدار روزی. ترجمه: و خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر در روزی برتری داده است. پس کسانی که برتری داده شده‌اند رزق خود را بر زیر دستان خود رد نمی کنند تا همه با هم برابر شوند. پس آیا نعمت خدا را انکار می کنند؟ دوم، دست نیافتن به روزی بیش از مقداری که تعیین شده است. ترجمه: خداوند برای هر کس از بندگانش که بخواهد روزی را می گستراند و یا تنگ می سازد. همانا خداوند به هر چیزی آگاه است. سوم، محزون نبودن به خاطر روزی از دست رفته. ترجمه: و از جایی که گمان نبرد به او روزی عطا کند و هر کی بر خدا توکل کند خداوند او را کفایت خواهد کرد که خدا امرش را نافذ و روان می سازد و بر هر چیز قدر و اندازه مقرر داشته است و به هیچ تدبیری سر از تقدیرش نتوان پیچید. چهارم، محزون نبودن به خاطر روزی نیامده. ترجمه: بنابراین به امکانات مادی و ثروت و اولادی که برخی از گروه‌های آنان را از آن برخوردار کردیم چشم مدوز و بر آنان به سبب این که پذیرای حق نیستند اندوه مخور و پروبال یعنی لطف و مهربانی خود را برای مؤمنان فرو گیر. پنجم، اکتفا کردن بر روزی مقدر. ترجمه: و هرگز به متاعی که ما به گروهی از آنها داده ایم چشم مدوز که این شگوفه و جلوه زندگی دنیاست و ما می خواهیم تا آنها را در آن بیازماییم و به یقین روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است. نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک فرمایی په آخرت کې الله جل جلاله انسانانو ته داسې روزي تیاره کړې ده ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد، چې سترګې د هغې روزي د لیدلو طاقت نه لري، غوږونه یې د اورېدلو طاقت نه لري، د انسان په دې فکر کې د هغې روزي هغه نمایش نشي تېرېدلی. توپیر د دنیا او د آخرت د روزي لوی توپیر. په دنیا کې چې موږ او تاسې څومره خوندور او ښه خواړه وخورو دا زموږ او ستاسې خوند تر خولې دی، خو د آخرت په خوړو کې خوند په خوله کې یو رقم، په ستوني کې بل رنګ، په معده کې بل رنګ، په خروج کې چې په دنیا کې موږ او تاسې د روزۍ د خروج په وخت کې ډېر یو بعضې ځایونو ته محتاجه کیږو، ځو تشناب ته، نور ضروریات د انسان کمزوری دی، خو په آخرت کې د هغې خروج به نری خوله، هغه به د مشکو عنبرو غوندې خوشبوی د انسان نه خارجېږي. او بل تر ټولو بهترینه روزي د جنت هغه هیڅکله په لږه نه ده. په دنیا کې چې موږ او تاسې خواړه خورو چې وږي شو خورو یې، که موړې څومره ښه نعمت انسان ته خوند نه ورکوي، هلته چې هر یو میوه که هر یو خوراک څکاکي چې د قرآن عظیم الشان ډیری آیاتونه مبارکه له دې ګډ ډک دي چې څومره د هغوی صفات شوي په قرآن عظیم الشان کې هغه ټول د خوند دپاره وي. هلته به مجلس د خوند دپاره وي، ناسته ولاړه به د خوند دپاره وي، خوراک او روزي به د خوند دپاره وي. په جنت کې یوه ونه د توبه، دا داسې ونه ده الله تعالی دې موږ او تاسو ته را نصیب کړي چې د هر جنتي هر یو منزل او هر یو کور ته به دغه یوه څانګه ورغلي او هغه څانګه به چې کومه میوه دی وغواړي دی به د هغې خوند ترې نه اخلي. جنتي ته به غلامان د غلمان چې کوم دي دا یو
میوه راوړي دی به ورته دا خو مې اوس وخوړه چې کله یې وخوري د هغې نه به یې خوند اضافه وي لکه څنګه چې د جهنمیانو دپاره هره ورځ په جهنم کې عذاب جلا کېږي همدارنګه به د جنتیانو دپاره هره ورځ په جنت کې خوندونه او هغه مینه او محبت او خوشحالۍ اضافه کېږي تر ټولو لویه خوشحالي به دا وي چې جنتیان د الله جل جلاله دیدار وکړي نو دا ټول نعمتونه به هیر شي الله دې موږ او تاسو ته رانصیب